د کندهار مناسبه اقلیم په دغه ولایت کې کروندګر هڅولي دي د کوکنارو پر ځای د زعفرانو کښت ته مخه کړي. د دوی په وینا د دغه بوټي کښت د کاري فرصتونو برابرېدو ترڅنګ د اقتصادي ودې لامل هم شوی دی. په دغه ولایت کې زعفران کاران تمه لري د واکمن حکومت او همکار بنسټونو لخوا یې ملاتړ وشي. دلته موږ د خپلو زراعت ته به موږ وکتله، یعنې موږ غنم کرو، غنم خو هېڅ شی نه دی، من یې په 400 کلدارې باندې دی، یعنې د دې 1 کیلو په 1,10,000 افغانۍ په روز کال په خارج کې خرڅېدله. سږ کال موږ پر یو جریب ځمکه باندې زعفران کرلی دی، نو عاید مو داسې عاید ترلاسه کړی دی، خو هغه عاید موږ ته مثال داسې ګټه نه ده کړې لکه هغه د هرات زعفران چې کوي، په دې خاطر چې موږ وسایل نه لرو چې دغسې موږ کار واخلو. خو د کندهار د کرنې ریاست وایي په دغه ولایت کې د زعفرانو کښت مثبته پایله ورکړې او لا ډېر ودې لپاره یې هم هڅې روانې دي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ دمګړۍ د دغه ولایت په دامان، میوند، ډنډ او ژړۍ ولسوالۍ کې 441 جریبه ځمکه د زعفرانو تر کښت لاندې ده. سږ کال تقریبا په 441 جریبه ځمکه باندې زعفران کرل شوي دي چې په دې کې موږ سره ډېر مرسته چې کړې د هالند موسسې دي چې د تیر کال او سږ کال تقریبا 115 جریبه ځمکه باندې زعفران کرل شوي دي د هالند موسسې لخوا نه، او د پاتې 326 جریبه ځمکه چې د همکارو مؤسسات او شخصي خلک کرلي دي. د راپورونو له مخې د افغانستان زعفران متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان، هند، کاناډا، فرانسه، آلمان او ازبکستان هیوادونو ته صادریږي.